وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ملګري دا پوښتنه کړې ده چې یو زنانه که په روزه کې عادي چې کوم ماهواري راځي، حیض راځي، د حیض په وخت کې دوايي وخوري، ګولۍ شی وخوري، د هغه په ذریعه د حیض بند چې نه راځي. نو اوس آیا دغه دوايي په ذریعه حیض بندول بیا روزې نیول دا روزې صحیح دي که نه دي صحیح؟ وایي دې مسئلې جواب داسې ده که دغه زنانه په روزه مبارک کې رمضان مبارک کې داسې ګولۍ دوا وخوري یا ستن ولګوي د هغه له وجې دغه وینه نه راځي، د ماهواري د حیض نه راځي، بند سي، واقعي بند سي، نو بیا روزه صحیح ده، روزه نیولی سي. خو مسله دا ده دغسې دوایي استعمالول یا ستن لګول دا به په خپل سر نه کوي، له یو ډاکټر سره به مشوره کوي، د هغه په صلاح مشوره باندې. ځکه دغه ماهواري د حیض بندول کله صحت لپاره مضر وي، صحت ته نقصان رسوي. نو که صحت ته نقصان نه رساو، د ډاکټر په صلاح مشوره سره و، ماهر طبیب په صلاح مشوره سره و، او بیا هغه وینه بنده شي نه راځي صفایي، نو بیا دا صحیح ده، روزه نیولی سي، روزې هم صحیح دي. د دې مسئلې وضاحت هغه کې کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه اول جلد 114 صفحه کې راځي، دغسې راځي چې د دوا په ذریعه باندې که دا وینه بنده شوه نو بیا د طهر حکم ده، نو بیا دا ښځه پاکه ده، چې پاکه شوه نو روزې یې صحیح دي. او محقق مدلل مسائل اول جلد 80 صفحه کې، او دا کتاب نوازل دریم جلد 107 صفحه کې، دې ټولو کتابو کې دې مسئلې ذکر ده. وبالله التوفیق.